د عبدالله او ولسمشر غني جوړجاړی نږدې شوی دی. د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ جوړجاړی شونی دی. زلمی خلیلزاد وایي د ولسمشر محمد اشرف غني او عبدالله ترمنځ جوړجاړی شونی دی او د دې موخې لپاره د هڅې روانې دي. د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد له شمشاد سره په مرکه کې ویلي د ولسمشر غني او عبدالله ترمنځ اختلافي مسایل حل کیدونکي دي. نوموړي ټینګار کړی چې باید د دوی ترمنځ ژر تر ژره توافق وشي ځکه اوس افغانستان ته لوړې ګټې او حیاتي مسایل مطرح دي. نوموړي زیاته کړې افغان ولس دا ډول حالت نه غواړي او په خبره یې خلک په ډار کې دي چې پخوانۍ ستونزې بیا تکرار نشي او له پخواني تاریخ څخه باید ګټه واخیستل شي. خلیلزاد له شمشاد ټلویزیون سره پکې دا هم ویلي چې موازي حکومت به د افغانستان د تباهۍ په معنا وي او امریکا هم په افغانستان کې موازي حکومت نه غواړي. خلیلزاد ټینګار کړی باید مسؤلانه پریکړه وشي او داسې یو حکومت رامنځته شي چې ټول پکې برخه ولري. په افغان سوله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه ځانګړی استازی هیلهمندي ښودلې ده چې دا ډول یو حکومت رامنځته کیدونکی رانږدې شوی دی او دوی له خوا هڅې روانې دي. دا زموږ تازه راپور. د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ.